اکوډوم چې کوم یو روم دی په دې باندې تقریبا 9 लाख روپۍ خرچه راځي ښه او د تیاری کې په شپږو ورځو کې خرچه سیوا ډېره زیاته خو دا چې فیسیلیټي هم پکې زیات دي ځکه چې په دې علاقه کې بیا داسې ښایسته روم تیارول او هغه بیا پرووایډ کول 2 کفل لپاره چې 2 کسان وي نو راځي ناشته ماشته مو کا اوس زو گرین ویلی ته مونږ دی هوټل کې سټے و دی هوټل ته چې تاسو هم راځئ دلته سټے کوي ډیر زبردست ډیر ښکلی تیار کړی دی نو دلته ځان رسوئ بیا به هلکه شپه څنګه تېره شوه دا راته وایي ها سور کې ډېره زبردسته ډېره ښکلې تېره شوه او اوس په زو ګرین ویلي ته روان یو نور ښایسته ښایسته مزې چرچې به کوو صحیح ده زه له دا موبایل ورکوم وایي که نه روزه که نه مونږ روان یو گرین ویلی ته ډېر زبردست ډېر ښکلی لوکیشن دی ډېره زیاته مزه کوي بالکل رښتیا خبره ده او به ګوري که نه مینه وال گرین ویلی ته لاره خرابه لاره دومره ښه لاره نه ده نو مونږ ګاډي نه کوشو پیدل روان یو ډېر ساسا ولې یاره ما لږ شانتي دغه وکړو څه وایي ورته یو څو شرټونه مې د منډې واخیستل بالکل ډېر ښایسته راغلی بالکل مخکې روان یو نو بس خو په ګرین ویلي هر سړی مین دی ماشاءالله السلام علیکم اوس مونږ ګرین ویلي د ټریک کوو او لارې ډېره ان ایکسپلور ده خرابه ده نو بس مینوال به زموږ سره اوسي بره روان یو ښایسته ښایسته ځایونه دي خوندور ماحولونه را جوړوم او تاسو ته مزې اخلئ څنګه یې پوه شوئ مزل ډېر زیات دی ښه ستړي کېږو به خو تاسو ته به بیا هم موږ خپل ښایسته ښایسته ځایونه ښایو ګرین ویلي ټاپ ته روختو او ګرین ویلي ټاپ نه چې کومه شانګله دي ځینې ښکاري هغه درته ښایو صحیح ده چې دې ټاپ ته مونږ راغلو تاسو وویل مونږ ته چې تاسو چې مونږ به افطاري ټایم روژه کې مونږ به دلته راختو نو روژې ماتې به نورالله یې دلته کولو نو نورالله به یې څه خوند به و که نه به خوند ډېر خوند افطاري به ډېر خوند ډېر خوند یې کول یخني به وه بلکل اوس څومره یخني نوره دی خو یخني هم ډېره زیاته ده هوا وګورئ ډېره زیاته مزه کوي څومره هم فینس دا ټایم ګوري مونږه واپسي کوو دا ځای هم ایکسپلور کو دا ځای هم تاسو ته وښیلو د دې بیوټي مې درته وښیلو د دې هر څه د دې چې کوم یو دی نور څه کمی او پکې نه لاندې وزټ کوو لاندې ځای ته ځو چې کوم ګراوند دی نو هغه ګراوند ځای به هم تاسو ته ښایو راځئ زموږ سره ګرانو کتونکو مونږ راکوشو ګرین ویلي سنټر ځای ته وروسته چې کوم یو دی دلته وګورئ دا جوړېږي دې ته اکوډوم وایي اکوډوم او هغه یو چې کوم یو دی جوړ دی
نو دا د جوړولو چې کوم یو دی مونږ تپوس وکړو دا 15 ورځو کې تیاریږي 15 ورځو کې دې لپاره چې کوم تختې دي دا ریډي کوي هغې نه بعد د دې پریم میلاویږي پریم به ورته ریډي کوي د اوسپنې لپاره هغې نه بعد چې کوم دی باندې پلاستیک لګوي ترپاړ شانتي وي هغه پرې لګوي مونږ ځو د ګرین ویلي چې کوم دی کې دا کار شروع دی دا هم درته ښایو او چې کوم دا ایکوډوم تیار دی دغه هم درته ښایو چې دې کې څه فیسیلیټي اویلیبل دي ایکوډوم چې کوم یو روم دی په دې باندې تقریبا 9 लाख روپۍ خرچه راځي ښه او دا تیاری کې په شپږو ورځو کې خرچه سیوا ډېره زیاته خو دا چې فیسیلیټي یې پکې زیات دي ځکه چې په دې علاقه کې بیا داسې ښایسته روم تیارول او هغه بیا پرووایډ کول 2 کفل لپاره چې 2 کسان وي نو راځئ مونږ را دننه شو ایکوډوم ته صحیح ده ډېر زبردست نوم دی خوږ نوم دی ایکوډوم او دلته چې کوم چیرز پراته دي دا وګورئ دا چې کوم یو دا روم چې کوم یو دی روم ایکوډوم دا د 2 کسانو لپاره ډېر زیات بیسټ دی ډېر زبردست دی دلته چې کوم دا د ناستې ځای دلته ولې کیو راځه کاشي پر نږدې شه چې مینوالو سره خبرې اترې نورې مو کوو څه عجیبه شانتې ځای را جوړ کړی د تختونه جوړ دی دا وګورئ لاندې ځای وګورئ بیا دا چیر شو او بیا چې کوم یو دین علاوه دا چې کوم دی باندې دا ترپاړ لګېدلی دا ویني دا او دا ځکه داسې کړي وي چې دلته وره ورېږي نو وره بیا ورېږي په دې باندې سارېږي نه سیډونه د ورسره پرته وي او دې خوا چې کوم یو دی دا سایډ ټیبل لګېدلی دی لیمپ دی او بیا چې کوم یو دی بیډ دی او بیډ کې هم کینو ولې چې ډېر زبردست جوړ کړي دي ډېر ښکلي دي دا ځای وګورئ ډېر ښکلی دی نو مونږ به ځو نور چې کوم یو دی ښکلي ښکلي ځینې به درته مخکې هم ښایو راځئ زموږ او کاوی نه بعد چې کوم یو دی د څملاستو ټایم دی نو مونږ به څملو نو دا زمونږ روم دی دا وګورئ د الحسیب هوټل د سیډه مونږ د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ ته دومره هاسپټلیټي راکړه کانه پینه نو تاسو هم چې ملنجبې ته راځئ نو الحسیب هوټل ته ورځئ